ورمیان له څنګه خوراک ورکړ خوراک راواغستو دا یې ولا خوراک ورکو دا ډیر خطرناک مې دی د زیات تر زناورو 2 جامې وي او د دې 4 جامې دي دې ته پفر فش ځکه ویل کېږي چې دا پړسیږي دې چې کله هم څه خطر وویني نو خپلې معدې ته ډیر شي اوبه دننه کړي او د هغې اوبو د وجې نه د دې معده وپړسیږي د پوڼقۍ په شانتي یا د بال په شانتي شارکس نور میان کریبس ډالفینز سیلز سکویډ او نور شارکس هم خوري هغه تاسو ته ټرټل ښکاري یعنی دا را روانه ده دا شمشته ده اوه څومره غټه ده ماشاءالله نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي چې صفائی نیم ایمان دی نو راځئ چې مونږ او تاسو ټول په خپل ځمکه خپل نیرونه او خپل سمندرونه پاک ساتلو کې پوره کردار ادا کړو هلو السلام علیکم مونږه بنن ورزو او مونږه با سی لایف ګورو د سی لایف مطلب دا دی چې کم سمندري مخلوق دی یعنی په سمندر کې کم قسم زناور دي هغه به مونږه دلته په دې بلډینګ ته بدن نزو او په دې کې به تاسو ته ښیمه چې په سمندر کې څومره ښکلي مخلوق الله پاک پیدا کړی دی نو زه هم ډېر ایکسایټډ یم او تاسو به هم ډېر زیات خوښ شي نو راځئ چې دننه ځو مونږه د مانچسټر انګلند سی لایف اکواریم ته راغلي واو دا وګوره څومره ښکلي میان دي چې الله پاک پیدا کړی دي او په دې کې مختلف رنګونه مختلف ډیزاینز مختلف لاینز د هغوی په وجود باندې الله پاک جوړ کړی دي او دا الله پاک شان دی څونه خوند کوي ماشاءالله اوس ورله دوی خوراک ورکوي ورمیان له څنګه خوراک ورکوي خوراک راواغستو دا یې ولا خوراک ورکو ومکتله څنګه مې را منډه کړله او د هغې نه یې دا خوراک واغستو اوس زه تاسو ته ښیم چې دلته کې میان له څه خوراک ورکوي نه دا نور واړه میان دي چې د دې نه واړه پیسونه را دغه کوي دغه شانتي دا دی جینګا میان واړه جینګا دا میان له ورکوي خوراک دا چټني والا هم ورکوي دا ټول خوراک د دې میان دی اوس تاسو ته دا میان ښکاري د دې ځای نه موږ خپل چې کوم زموږ دلته کې سی لایف دی د دې ځای نه موږ خپل سټارټ واغستو موږ بیا دننه ځو او زه به تاسو ته ښیم چې څه قسم سمندري مخلوق په دې ځای کې سی لایف څنګه قسم دلته کې موجود دي او انشاءالله ستاسو به ډېر خوښ شي دا چې کوم مې تاسو ته ښکاري د دې نوم دی مورې ایل دا په اصل کې یو قسم مې دی خو ښکاري بالکل د مار په شانتي د دې مې تقریبا د 200 نه زیات قسمونه دي دا ډیر خطرناک مې دی د زیات تر زناورو 2 جامې وي او د دې 4 جامې دي دا چې کله ښکار کوي نو اول په دې بهر 2 جامو کې ښکار ونیسي او بیا په دې رستنی 2 جامو باندې دننه راکاږي چې یو ځل دا څوک ونیسي نو بیا ترېنه نشي خلاصېدی ځکه چې د دې غاښونه دننه طرف ته کاږه دي دا مې نور میان هم خوري او د دې نه علاوه کریبس او اکټوپس هم خوري دا مې د انسان د خوراک د پاره ښه نه دی او زما په خیال چې حرام به هم وي ځکه چې دا زهریله دی که چا دا مې وخوړو نو فش پوایزنینګ به ورته وشي او ناجوړه به شي نو که چېرې تاسو دا مې ووینئ نو د دې نه به ځان بچ ساتئ او لاس ورله هم مه وروړئ اوس زه دې ځای ته دننه ورننوځم تاسو ته ښکاري هغه ځای ورله جوړ کړی دی د خلکو لپاره او دلته کې دا لاره یې ورته جوړه کړې ده نو زه دې میانو ته دننه ورننوځم اوس زه دا یې دننه راننوتم دلته اوس زه په دې اوبو کې ښکاري چې لکه زه په اوبو کې په سمندر کې دننه یم او دا ټول میان بالکل زما سره خواته دي اوس وګورئ دا اوس بالکل داسې ښکاري چې زه په سمندر کې دننه یم او دا میان زما سره داسې نږدې دي خواته واه بیوټیفل دا برزې والا هم دغه شانتې جوړ کړی دی
دا اوس بالکل زما په سر د پاسه باندې دا اوبه دي خو دا یې شیشه جوړه کړې ده ها راځئ نور مخکې ځو او زه تاسو ته نور ځای ښیم بای فیش هاي ګایز دا چې کوم تاسو ته دا مۍ ښکاري دا وګورئ دا څنګه مۍ جوړ شوی د دې مۍ نوم دی سی نټل او دا داسې ښکاري لکه مالوچ په شانته ښکاري چې لکه مالوچ څنګه وي او دا هم د الله پاک مخلوق دی او څومره ښکلی ماشاءالله جوړ شوی دی دا کم زیړ رنګ مۍ چې تاسو ته ښکاري د دې نوم دی پفر فش د دې مۍ تقریبا د 190 نه زیات قسمونه دي او دا په ډېر رنګونو کې وي څه زیړ وي څه تور وي څه ایره رنګي وي او په نور رنګونو او ډیزاینز کې هم وي دا بوټي خوري او الګي خوري په ولاړو اوبو باندې چې کم شینوالی راشي هغې ته الګي ویلی کېږي او د دې نه علاوه دا نور واړه میان هم خوري دې ته پفر فش ځکه ویلی کېږي چې دا پړسیږي دې چې کله هم څه خطره وویني نو خپلې معدې ته ډیر شي اوبه دننه کړي او د هغې اوبو د وجې نه د دې معده وپړسیږي د پوڼقۍ په شانتې یا د بال په شانتې د دې په پړسېدو سره د دې د وجود نه غنې شانتې راوځي نو بیا یې څوک نشي خوړی دا مایع هم د انسانانو د خوراک لپاره ښه نه دی ځکه چې د دې د جسم زیاتتر حصه زهریله ده او صرف لږ شانتې حصه پکې د خوراک قابل ده صرف په چاینا، جاپان او نارت امریکا کې ځینې خلک خوري او هلته کې دا ډیر سپیشل خوراک دی خو هغوی یې ډیر په پروفیشنل طریقې سره د زهرو نه پاکوي ها نو اوس راځئ مونږ دلته کې دا دوی یو ټنل جوړ کړی دی دا یو سورنګ دی او بره ټول هر قسم میان دي او زه تاسو ته ښیم چې دا ځای دوی څنګه جوړ کړی دی نو راځئ شاته زما سره دا دی واو او دا ټولې اوبه داسې ښکاري چې بالکل داسې ښکاري چې سړی بالکل د سمندر په منځ کې روان وي دا چې کوم جامې تاسو ته ښکاري دا دی شارک دلته چې دا کم شارکس تاسو ته ښکاري دا خو ډیر واړه دي خو په سمندر کې شارکس ډیر غټ غټ دي شارک په دنیا کې د ټولو نه غټ مایع دی د شارک تقریبا 450 قسم سپیسیز یعنی 450 قسم شارکس دي او د ټولو نه غټ سایز شارک ته ویل شارک ویل کېږي او د هغې سایز تقریبا 18 میټرز پورې وي زیاتتر شارکس کارنیورز دي کارنیورز هغه ځناور ته وایي کم چې غوښه خوري شارکس نور میان کریبس ډالفینز سیلز سکویډ او نور شارکس هم خوري او واړه شارکس صرف بوټي خوري شارکس ډیر طاقتور سینس یعنی حس لري چې د هغې په مدد سره دوی ښکار کوي د شارک د اوریدو طاقت ډیر تیز دی او تقریبا د 200 میټر لري نه आवाज اوري او د شارک نظر هم ډیر تیز دی خاص کر د شپې په تیاره کې د دې اوریدو او لیدو د طاقت نه علاوه دوی له الله پاک یو سپیشل حس ورکړی دی او هغه حس ته ویل کېږي امپولا آف لورنزینی د شارک په مخ باندې چې کم دا واړه واړه سوري ښکاري دې ته امپولا آف لورنزینی ویل کېږي او د دې کار دا دی چې کله هم چرته بل ځناور په اوبو کې حرکت وکړي نو د هغې سره الکتریک چارج یعنی کرنٹ پیدا شي نو شارک هغه الکتریک چارج د امپولا آف لورنزینی په مدد سره محسوس کړي او د دې کرنٹ نه شارک ته پته ولګي چې ښکار چرته او کم طرف ته دی شارک تقریبا د 20 نه تر 10 کالو پورې ژوندی پاتې کېدی شي دا شانتي دا شمشته ده ټرټل هغه تاسو ته ټرټل ښکاري دا را روانه ده دا شمشته ده اوه څومره غټ ده ماشاءالله څومره ښکلی ګرځي ټرټل شمشته په کمنټس کې به ماته ولیکئ چې ستاسو په دې ټولو کې کم یو مایع خوښ شوی و د هغې یا سکرین شاټ واخلئ او یا د هغې نوم ولیکئ ماته به ووایئ چې ستاسو پکې کم یو مایع خوښ شوی و صحیح ده راځئ نور مخکې ځو
دا ټرټلز دي. ټرټلز ته په پښتو کې شمشتی وایي. ټرټلز د دنیا په پخواني ځناورو کې یو ځناور دی او د یو اندازې مطابق ټرټلز په دې دنیا کې د ډاینوسارز د زمانې نه یعنی تقریبا د 200 میلیون کالو نه موجود دي. د ټرټلز تقریبا 300 سپیسیز یعنی 300 قسمونه دي، خو په دې کې د 129 قسم ټرټلز نسل ته د ختمېدو خطر ده. د دې چې دا کم شیل یعنی خول دی نو دا تقریبا د 50 اډوکو نه جوړ وي. ځینې ټرټلز په اوبو کې اوسیږي او ځینې په وچه باندې اوسیږي. کم ټرټلز چې په وچه باندې اوسیږي هغوی ته ټرټسیز ویلې کیږي او هغوی ګونګټی، فروټ او ګیا خوري. او کم چې په اوبو کې اوسیږي نو هغوی الګي، سکوید او جیلی فش خوري. د ټرټلز عمر ډیر زیات وي. د ټولو نه زوړ ټرټل چې په دنیا کې دی د هغه نوم جوناتن دی. د جوناتن عمر لسکم 200 کاله دی او اوس هم ژوندی دی. جوناتن په 1832 کې په افریقا کې پیدا شوی و او بیا په 1882 کې یې سینټ هیلینا نومي یو جزیرې ته راوړو کومه چې برټش علاقه ده. او کم چې غټ غټ ټرټلز دي نو د هغوی عمرونه د 400 کالو نه تر 500 کالو پورې وي. دا یوه شمشتی چې دې ته وګورئ دا څنګه ولاړه دی نه د ځان یې څنګه په دې دوو خپو باندې کړی دی. واو دغه دې بر وختلی، دا دې بر راوختلی دی. اوس دلته کې په دې دواړه خانو کې ماران دي. یو مار هلته کې بره دی، په هغه هغه کې زما په خیال چې د خوب ټایم یې دی، هغه په دې ونه غوندې چې جوړه شوې ده په دې ځای کې هغه دننه پټ شوی دی، هغه هلته کې ناست دی. او دویم مار هغه دلته کې په دې لاندې خانه کې دلته کې راغلی. دا تاسو ښکاري دا سور او زیړ او سپین رنګ کې دا یو مار دی چې دا تاسو ته ښکاري. دلته کې دی هم دلته کې سیټ ته راغلی دی پټ شوی دی. زما په خیال چې واقعي د دې مارانو د خوب ټایم دی په دې ټایم کې. ها راځئ اوس لږ مخکې اوس دا وګورئ دلته کې چې کوم میان دي زه تاسو ته ښیم. دلته کې دا یو مۍ ته کوم را روان دی لاندې تاسو دا ښکاري. دا وګورئ دا بلکل غټ غوندې چې دی دې ته ویلی کېږي سټینګرې. سټینګرې د دې مۍ نوم دی. د دې دا لکۍ هم دغه شانتې غټه وي او بلکل داسې پلر غوندې. او د دوی چې دا کم ځمکه ده دا اکثر په دې کې پټ پروت دی چې کله ښکار کوي نو په دې دننه په دې ځمکه کې پټ شوي وي، چاته ښکاري هم نه. او چې څنګه وله ښکار نږدې راشي نو एकदम پې حمله وکړي او خپل ښکار کوي دغه شانتې. د دې د جسم ډانچه د کرچې نه جوړه ده څنګه چې زمونږ پوزه او غوږونه دي، او د شارک ډانچه هم بالکل دغه شان د کرچې نه جوړه وي. د سټینګرې تقریبا 220 قسم سپیسیز دي چې په هغې کې 45 قسم سپیسیز نسل ته د ختمېدو خطره ده. د سټینګرې غاښونه بالکل فلیټ وي. د دې وجې نه دوی د خپل ښکار هر قسم شیل یعنی خول بالکل میده کولی شي. دوی سنیلز، اکټوپس، کلامز، شریمپس او کریبس خوري. او د دې مۍ نوم دی شوول نوز ګیټار فش، ځکه چې د دې شکل بالکل د بیلچای په شانتې دی او بیلچای ته په انګلیش کې شوول ویلې کېږي. اوس راځئ زه تاسو ته نور ښیم چې دلته کې نور زموږ سره څه قسم میان دي او څه قسم کریچرز دي زموږ سره. دلته زما فیورټ فش سی هورس دی. دې ته سی هورس ځکه ویلې کېږي چې د دې شکل بالکل د هورس یعنی د اس په شانتې دی. دا په ټوله دنیا کې په هر سمندر کې میلاویږي. د سی هورس تقریبا 54 قسم سپیسیز دي. یو قسم سی هورس چې هغې ته پیګمي سی هورس ویلې کېږي هغه د انسان د وړې ګوتې د نوک په سایز کې وي، او کم چې غټ سی هورس وي هغوی ته بیگ بیلی سی هورس ویلې کېږي او هغه د انسان د لاس په سایز کې وي.
د سی هورس یو خصوصیت دا دی چې د دوی دواړه سترګې ځان له کار کوي، یعنی په یو وخت کې په یوه سترګه مخې طرف ته وړاندې کتی شي او په بله سترګه وروسته طرف ته هم کتی شي. او دې زیړ مئی ته بټرفلای فش ویلی کیږي ځکه چې دا بالکل د بټرفلای په شان ښکاري. او اوس دا ډیر زبردست ځای دلته کې تاسو ته ښکاري به او د دې په شانتې ښکلی ځای په دې ټول ځای کې نشته ځکه چې دلته کې تاسو ته غټ میان او واړه میان ټول ډیر د نږدې نه ښکاري او دا یو بل د ډیر ښکلي میان دي. د دې ځینې پکې ډېر ښکلې اوږدې لکۍ او د ځینې پکې بې لکۍ دي او د ځینې بیخي وړې لنډې لکۍ دي او دا چې کوم غټ میان پکې هم ښکاري تاسو ته. واو look at this one. دا پفي فش دی. look دا مې تاسو ته ښکاري دې ته ویلی کېږي COWNOSE ray. COWNOSE مطلب دا دی چې د دې شکل د غوا په شانتې دی. دا تاسو ته را روان دي ښکاري ورته ګورئ په دې شکل د غوا په شانتې دی. دې ته ویلی کېږي COWNOSE ray. دا یو د کاونوز ری او د سټینګری په لکۍ کې د نیزې په شانتي بلیډز وي. دوی په دې بلیډ باندې اسې څوک نه وهي، خو که چېرې څوک انسان په دوی باندې په غلطۍ سره خپه کېږدي نو بیا یې دوی په دغه بلیډ باندې وهي. کاونوز ری او سټینګری دواړه حلال دي او خلک یې خوري. کاونوز ری ډیر چست او اکټیو وي او په ښکار پسې ګرځي، خو سټینګری ډیر سست وي او په ځمکه کې پټ ناست وي او د ښکار انتظار کوي. مونږه دلته کې ننوځو دا دی پری هسټوریک لیکس، یعنی ډېر پخواني زمانې چې کوم هلته کې لیکس وو او کوم جهیلونه وو نو هغه دلته کې دي. پری هسټوریک مطلب د پخوانۍ زمانې. اوس دا مۍ چې تاسو ته ښکاري د دې نوم دی RED-BELLIED پیرانیا او دا مۍ د ساوت افریقا په اوبو کې میلاویږي او د دې سایز تقریبا 30 سنټي میټر پورې د دې سایز وي او د دې خوراک دا څه خوري دا مۍ. نو تاسو به حیران شئ چې دا داسې مۍ دی چې دا مرغۍ خوري، برډز دا دې خوراک دی او دا کم چې په تازه اوبو کې کم میان نو هغه نور میان هم خوري او سمال میملز هم خوري. میملز هغه ځناورو ته ویل کېږي کم چې خپلو بچو له د خوراک لپاره پی ورکوي. نو د دې خوراک دغه ټول دي: برډز، سمال میملز او فرش واټر فش. دا د دې خوراک دی او د دې مۍ نوم دی RED-BELLIED پیرانیا. دا پکې ډېر زبردست ځای دی. دلته کې ټول قسم سټار فش دي. تاسو ته ښکاري دا سټار فش دي، د ستوري په شکل کې جوړ دي او په دې کې قسم رنګونه او قسم ډیزاین سټار فش دي. په دې کې خړ رنګ دی پکې، تور رنګ دی پکې او دا شانتې تاسو وګورئ مختلف قسم سټار فش په دې کې تاسو ته ښکاري او دلته کې اجازت هم شته دا سټار فش تاسو ټچ کولی هم شئ. زه اوس دا سټار فش له لاس وړم او تاسو ورته ګورئ. دلته کې د دې لپاره رولز دا دي، قانون دا دی چې د لاس صرف شاته حصه به وروړئ او مخامخ حصه به وله نه وروړئ. که لاس په شاته حصه باندې به دې له ټچ کړي، دا اوس ما ټچ کړو، دا شانتې مختلف قسم سټار فش دي دلته کې او دا یو بالکل د اوبو نه بهر راغلی دی سټار فش. واو! اوس دلته دا سټار فش ډېر غټ سایز کې دی. تاسو وګورئ دا اوس بالکل ډېر غټ دی د سټار فش او د دې خپې څو دي؟ 1 2 3 4 5 د دې خپې دي. میان ته وګورئ دا دی جیلی فش او جیلی فش هم زما one of my favorite ځکه چې دا ډېر زیات ښکلي جوړ دي. تاسو ته وګورئ بالکل د ګل په شانتې جوړ دي. د جیلی فش نه مازغه وي، نه زړه وي، نه پکې هډوکي وي او نه یې سترګې وي.
د جیلی فش خوله د وجود په مینځ کې وي او د وجود په دې زوړنده حصه باندې ښکار کوي. دوی واړه میان، شریمپس، کرابس او واړه واړه بوټي خوري او د دوی هاضمه ډیر تیز کار کوي. په جیلی فش کې ځینې زهریله وي، نو دا کله هم مټچ کوئ ځکه چې ځینې قسم جیلی فش شاک او کرنٹ ورکوي. او دا تاسو تخکاری دیته ویل کېږي جاینټ جاپانیز سپایډر کراب. دته کراب ویل کېږي او دا جاپاني کراب دی او دا په ډیر غټ سایز کې دی. وګورئ ما سما لاسونه ته وګوره دومره د دې سایز دی، دومره سایز دی د دې کراب او د دې دا دغه لاسونه ته ښکاري په دې باندې دا خپل ښکار کوي او که څوک چیچي او یا پیسه نیسي دا د لاسونه دي په دې باندې نیسي. دغه شانتي دې سیټ ته تاسو وګورئ دې خوا هلته کې غټ غټ پراته دي او دې نه ښکاري دا یو هغه دی تاسو به کتلی وي چې د سمندر په ویښ کې دغه شانتي بوټي غونتې هم وي. تاسو دا بوټي ښکاري که نه دې ته کورلز ویلی کېږي. دا په اصل کې بوټي نه دي، دا په اصل کې دا هم انیملز دي، دا هم ځناور دي او دا ښکاري د بوټو په شانتي سمندر کې اکثر ډیر زیات وي. ښکاري بوټي خو دا بوټي نه دي، دا اصل کې ځناور وي او دوی خوله هم وي او دوی خوراک هم کوي. څنګه چې د یو ځناور پوره وجود وي، پوره جسم وي، دغه شانتي د دوی هم پوره وجود وي، پوره جسم وي. نن تاسو په دې ویډیو کې د الله پاک څومره ښکلی سمندري مخلوق ولیدو. تاسو ته پته ده چې د ځمکې او په دې کې د ټولو مخلوقاتو خیال ساتل په موږ باندې فرض دي. سمندري مخلوق ته د ټولو نه غټه مسله پلوشن دی او ډیر مخلوق په سمندر کې د پلاستیک د وجې نه مري. کم پلاستیک چې مونږه خپلو نالو ته غورځو او د نالو نه بیا نیر ته لاړ شي او بیا په آخره کې سمندر ته ورسي او ټول سمندر پلوټډ یعنی څښا شي. مونږ ټولو له پکار دی چې پلاستیک ډیر لږ استعمالو او پلاستیک نالو ته او نیرونو ته نه غورځو او حکومت له هم پکار دی چې خلکو له صحیح ځای ته د ګند غورځولو پوره بندوبست وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دی چې صفایي نیم ایمان دی. نو راځئ چې مونږ او تاسو ټول په خپل ځمکه، خپل نیرونه او خپل سمندرونه پاک ساتلو کې پوره کردار ادا کړو. ښه ملګرو، زما امید دی چې تاسو به دا ویډیو ډېر زیاته خوښه شوې وي د سی لایف په باره کې او تاسو به ماته په کمنټ کې خامخا ولیکئ چې تاسو زمونږ د نننۍ ویډیو نه نوي څه زده کړي دي یا نوی کم یو نوم تاسو د یو مېز زده کړی دی. نو په کمنټ کې خامخا ولیکئ. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هېر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.